درنو لیدونکو السلام علیکم. پاکستانی طالبان وایي د رښتینی اسلامي حکومت تر جوړېدو پورې خپل جهاد جاري ساتو. پاکستانی طالبانو په خپل تازه بیان کې ویلي چې په پاکستان کې د رښتینی اسلامي حکومت تر جوړېدلو پورې خپل جهاد جاري وساتي. د غرض هغوی په رسمي توګه د پاکستان د حکومت څخه هغه غوښتنه رد کړې ده چې له مخې حکومت د سولې لپاره د عمومي عفو اعلان کړی و. د پاکستان ولسمشر عارف علوي څو ورځې مخکې په یو اعلان کې ویلي وو چې که طالبان په خپلو کړو پښیمان شي د پاکستان اساسي قانون ته غاړه کیږدي او وسله وسپاري بخښنه به ورته وشي. تېره ورځ په ټولنیزو رسنیو کې داسې اوازې هم خپرې شوې وې چې پاکستانی طالبانو له افغان طالبانو څخه د مرستې غوښتنه کړې ده، خو تر اوسه پورې معلومه نه ده چې آیا افغان طالبان به ورسره مرسته وکړي او که نه. په پاکستان کې د طالبانو خوځښت له 2001 کال څخه وروسته چې د پاکستان پوځ او استخباراتو د افغان طالبانو مشران په امریکا خرڅ کړل، د هغوی په ننګ سر راپورته کړ. خو له 2009 میلادي کال څخه وروسته چې د پاکستان پوځ په اسلام آباد کې په لال مسجد او حبسم مدرسه باندې بمباري وکړه او د مدرسې په سلګونو طالبان یې ووژل او څه یې بې پته کړل، دوی جهاد لا زور واخیسته. بل خوا سهیل شاهین وایي دایمي حکومت جوړېدل وخت غواړي، خلک دې نه بې حوصله کیږي. د افغانستان اسلامي امارت د سیاسي دفتر یو غړي او ویان سهیل شاهین په خپلو تازه څرګندونو کې یو ځل بیا ویلي چې اوسنۍ کابینه لنډمهالې ده او ښایي پکې ژر بدلونونه راشي. هغه له NHK ټلویزیون سره په مرکه کې زیاته کړې چې ښایي د نوي حکومت جوړېدل ورځې او آن میاشتې ونیسي، نو هیله د خلک حوصله ولري. سهیل شاهین څرګنده کړې لومړنی څه چې خلک یې تمه لري د یو پراخ بنسټه دولت منځته راتګ دی، خو د ده په خبره دا چاره وخت ته اړتیا لري. هغه یو ځل بیا ټینګار کړی دی چې دوی د امریکا په ګډون له ټولې نړۍ سره ښه دواړخیز او ډیپلوماتیک مناسبات غواړي. نوموړي دغه راز له امریکا هم غوښتي چې د افغانستان مالي شتمنۍ دې خوشي کړي څو هیواد له اقتصادي بحران سره مخ نه شي. شاهین د خپلو خبرو په پای کې د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي هغه کسان چې د سفر اسناد ولري کولی شي په آزاد ډول له افغانستان څخه ووځي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ د سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.